ملګرو تاسو ته په دې سکرین یو هلک ښکاري. د دې هلک نن واده دی، یعنی عمر یې هغه هم 13 سال عمر دی، ډیر زیات کم عمر دی. په دې به هم خبره کوو چې آیا په دې عمر کې واده کول هغه په کار دی او که نه دي. زموږ اسلام څه وایي دې نه علاوه که نن سبا موږ خپلې معاشرې ته وګورو په دې کې د واده کولو کم حق چې دی، یعنی لکه اوس ډیر زیات ماشوم دی که نه، لکه 13 سال عمر دی. یوسف جان عثمانزی هغې له هم تللی دی، تاسو ته په سکرین باندې هغه ښکاري هم په دویم کلاس کې هغه سبق وایي. بله پکې دا خبره ده، یعنې ډېره زیاته د حیرانتیا خبره ده. موږ سره یو ملګری هم ناست دی، د هغه نه به پې هم تپوس کوو چې آیا په دې حق لکه په دې هکله باندې هغه به هم خپلې خبرې وکړي چې آیا یو دونه ماشوم چې دی هغه له واده کول په کار دی او که نه. نو خیسته رحمان بھائی تاسو موږ ته دا ووایئ چې آیا لکه د دې کم د زموږ کتونکو ته به دا په سکرین باندې ښکاري هم 13 سالو هغه ماشوم. دې نه مخکې موږ یو ویډیو شیر کړی و خپل کتونکو سره چې د هغه ماشوم کم عمر چې و هغه 15 سالو او هغه له واده کړی. نو بیا په سوشل میډیا په ډیر زیات تنقید هم روانو، خو نن چې کم دی یو عجیبه شان کار وشو چې ډیر زیات یو ماشوم کم عمر چې 13 سال دی هغه واده کړی دی. د دې په هکله به څه وایي؟ صدام بھائی ډیره زیاته مننه د وخت راکولو. صدام بھائی د هلک ته چې موږ وګورو نو ډیر زیات ماشوم دی، ځکه چې دی په خپله د خدمت دی چې خدمت د ده وشي. نو که تاسو وګورئ چې د دویم ماشوم چې دی هغه په ښه او بد نه پوهېږي او تاسو ګورئ هم دغه او ستا خبره بالکل صحیح ده. که بل طرف ته موږ وګورو نو لکه د واده هم یو خپل څه اصول دي، خپلې طریقې به وي. نو د هغې نه به هم داسې ښکاري که د دې د شکل نه داسې ښکاري چې هغه به هم د دې نه خبر لکه نه وي. نو بل کوم والدین ته هغه دا په کار دي چې لکه واده کول په کار دي، خو یو داسې ماشوم بل طرف ته که موږ وګورو داسې نابالغه هم ښکاري، یعنی هغه بالغ هم نه دی. نو د دې کوم والدین چې دي هغه پې هم ډېر زیات خوشحاله دي، بلکې کم د دې ملګري هم تاسو ته هغه په سکرین باندې ښکاري هغه ټول راغلي دي د ده واده له. نو دې په هکله به آیا کم زموږ کتونکي چې دي هغو ته به څه پیغام ورکړې چې آیا داسې عمر کې واده کول په کار دی او که نه؟ صدام بھائی بالکل واده خو سنت عمل دی او ډیره ښه خبره ده، خو چې د دې د هر څه خپل یو وخت دی. نو په کار دی چې د ده واده به شوی وی، خو چې د بالغ شوی وی نو واده چې دی بالکل تاسو خبره هغه په ګل بدله. کم نوی ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. تاسو ته دا وخت کم ماشومان چې دي هغه هم په سکرین باندې ښکاري، یعنی د دې کم همزولي چې دي هغه راغلي دي، بلکې د دې کم پلار چې دی هغه هم دا وخت ولاړ دی تاسو ته هغه په سکرین باندې ښکاري. نو دغه لنډ شان معلوماتو خپله رای پې هغه تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.